کاله بعد د هغه مړی کور ته راغی، مړ وجود یې راغی. مور زیات تر مړي د کویلکان نه راځي، یا کې ته یو افسر نه تا پسې شاته د افسرانو یو لړۍ لګېدل ده. مطلب کوم چې شتمن خلک دي هغوی پیسې ورکړي او هغه نوکریانې واخلي. اوس درې کسان بیا د شانګلې چې کوم دي هغه بسم الله الرحمن الرحیم. وی وخت باغی هم د خود سره مې وجنګوه، چرته کې سم د زورور سره مې وجنګوه، او مال د خپل مباهمت پالسي مه راکوه، پښتون زلمی یم د غر سره مې وجنګوه. ملګرو نننۍ زموږ ویډیو چې کومه ده هغه د شعر و شاعرۍ یا داسې د سیر سپاټۍ ځایونو نه بالکل مختلف ده. نن به موږ خبره کوو د شانګلې په معاش، د شانګلې په روزګار، د شانګلې چې کومه اورېده کېږي نوکریانې خرڅېږي، سکیمونه خرڅېږي. دا چې زموږ ضلع شانګلې ته زیات تر مړي د کویلکان نه راځي یا د سعودي عرب امارات نه راځي. زموږ د شانګلې کوم معاش چې دی هغه په نیش برابر دی. شوکت یوسفزۍ د شانګلې لیبر منسټر دی. په شانګله کې په سوونو خلک د کویلکان د رنګونو د لاسه معذوره پروت دي چې اوسه پورې شوکت هغوی له هېڅ فنډ یا وظیفه ماهانه مقرر نه کړه. هغه څنګه چې شوکت د چا بچی دی دغه شانې هغه د کویلکان مزدور هم د چا بچي دي، او هغو نه ډېر ماشومان بچي ورته ناست دي. هغوی د سبق دغه دی، د هغوی د رزق د روټۍ د وړو د دې لپاره هم پیسې لګي. دویمه خبره چې دا کوم د ضلع شانګلې نوکریانې چې راځي د کلاس 4 نوکري یا داسې نورې نوکریانې هغو من د شتمنو خلکو لاس دی. مطلب کوم چې شتمن خلک دی هغوی پیسې ورکړي او هغه نوکریانې واخلي. زه نه ویمه دغه خلک وي دا خبره. نو زه شوکت ته یو عاجزانه درخواست کومه چې کوم زموږ د ضلع شانګلې خلک دی هغوی سره د خدای دپاره زیاتې مه کوه. ټیک شو، تا له دې خلکو اوټ راکړلی، ته یې د دغه ځای نه تر اسمبلۍ پورې رسولی، تا سره هېڅ نه ته دې پښتنو کامیاب کړی. نو اوس دغه پښتنو سره ظلم مه کوه. دغه د شانګلې خلکو سره زیات تر هغه خلک دي چې هغوی کویلکان دي، د کویلې نه خپل معاش جوړوي، که هغو څه روزګار دی د کویلې دی. تاسو دغه خبرې ته سوچ نه کوئ او ته راځئ زموږ د ضلع شانګلې کمې نوکریانې چې دي هغه په شتمنو باندې خرڅېږي. ته له چې کوم دغه خلکو اوټ راکړله، کومې وعدې دي کړلي، راشه هغه پوره کړه. کوم مستحق چې دي د نوکریانو هغه ځي په مزدورۍ کې لګیا دي، د کویلې په مزدورۍ کې. او نورې خبرې خو زه ویمه چې زیاتې دي، چې زیاتې دو په دې خلکو به بور کېږي. خو زه ډایرکټ شوکت ته دا میسج ورکومه که چېرته ته را روان وخت کې کامیابېده غواړې راشه زموږ دې خلکو سره کښېنه. کومې نوکریانې چې خرڅېږي په هغې لاس کښېږده. کوم چې د کویلکان مزدور دي معذوره دي هغو له وظیفه مقرر کړه. نو موږ به هم تا سره خوشحاله او شانګله به هم مخکې روانې. تا نه خو زموږ ډېر امیدونه ته وایې زه د غره سر ته روډ خېژومه خو ما سره روپۍ نشته، زه غره سر ته ګاډي کې څنګه لاړ شمه، بیا به زه پیادل ځم، ما معاش نشته، زما روزګار نشته. د ضلع شانګلې په یو هر کال یې په سوونو پیټۍ راځي ضلع شانګلې په شانګله ټاپ باندې شانګلې ته راوړي، هغې کې مړي. اوس درې کسان بیا د شانګلې چې کوم دي هغه بېدرکه شوي دي، د مچ ضلع مچ نه هغه بېدرکه شوي دي. زموږ شوکت یې نه دی خبر. خو په دې ورځو کې په دې هفته کې 2 مړي موږ د عرب امارات نه راوړو چې یو کس پکې 9 کاله وویسته په لاول ځل تللی او 9 کاله بعد د هغه مړی کور ته راغی، مړ وجود یې راغی، مور پلار وروڼو ووینله. به یو افسر افغان د شانګلې نه د مزدور غږ دغ کوي که هغه ته دمکیانې ورکولی کېږي د مرګ یا نور څه، تر څو به هغه لګیایي. افسر اوس په کلي کې هم نشتي، په زیاتر په پېښور، اسلام آباد دې ځایونو کې. نو زموږ چې کوم د ضلع شانګلې میډیا ده هغه په دې خبره باندې چوپ ده او هغه دقه سوچ کوي چې کوم د هغو خپل د پارټۍ کسان دي هغو پسې شاته روان دي. نو انشاءالله او د ډایرکټلی افسر ته هم دا میسج ورکومه چې په ضلع شانګله کې ته یو افسر نه یې، تا پسې شاته د افسرانو یو لړۍ لګېدل ده او ستا دغه میشن چې کوم دی د مزدور سره چې کوم ظلم کېږي د هغې خلاف اواز دا به تا سره موږ شانه به شانه ولاړ یو او انشاءالله دغه غږ به تر مخې ته رسوو. چا چې زموږ ویډیو کتله یو جهان مننه او د بل پروګرام پورې موږ له اجازه راکړئ. دولۍ الله